د پکتيا اوسیدونکو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون هرکلی او کلک ملاتړ کوي. دوی د غرض د ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې دغه قانون په ځانونو عملي کړي. ښکاره خبره د امر بالمعروف قانون چې دی د قانون خو یو د اهمیت وړ قانون د هر نظام او هر کورنۍ لکه یو قانون ته اړتیا لري. من حیث نظام د یو کورنۍ په حیث دی نو همدغه قانون باید ډېر دویم قانون ته ضرورت لري. الحمدلله د دوی قانون دوی چې کوم محتسبین ورونه دي هغه په ډېر ښه دقت او په ډېر نرمۍ سره دغه کار شروع کړی دی او تر اوسه پورې ډېره ښه نتیجه لري. د امر بالمعروف د قانون په اړه زه دومره ویلی شم چې دا د ټولنې یو اهم او مهم ضرورت ده چې په مسلمانه ټولنه باندې عملی شي او دا مې درک کړله چې په مسلمانه ټولنه کې دا یو ضرورت ده چې هر یو فرد ومني او هر یو فرد په خپل ځان عملی کړي. هیوادوال د امر بالمعروف محتسبین او کارکونکو له کړنو او چلچلن څخه هم خورا رضایت څرګندوي او ترڅنګ د دې قانون د تطبیق په برخه کې له خپل اړخه د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. موږ به هم نهایي کوشش وکړو چې دغه قانون ولس ته په ښه بڼه خپله د خپلو معلوماتو په اساس تشریح کړو او محتسبینو ته د امر بالمعروف وزارت ته د ولسي وګړي په توګه دغه ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې موږ 100% درسره یو ځکه دا د شریعت هغه مهم رکن او د شریعت هغه مهم قانون ده په اسلامي نظام. او یقینا موږ د امر بالمعروف د نهي عن المنکر د ریاست د محتسبینو نه ډیر خوشاله او ډیر راضي او دا ټول مسلمانان ته دا پیغام د سیدا قانون باید په ځان تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله لخوا توشیح شو 4 فصلونه او 15 مادې لري چې تر ډیره بریده د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوی دی.